دغه نایابه مرغان چې د حیرتان بندر په تازه امید کلي کې د ښکاریانو لخوا نیول شوي وو، د بلخ ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلینو په هڅو آزادې فضا ته والوزول شول. به تعداد 4 بالباشه و به تعداد 26 دانه پرنده به نام بادخورک از نزد شکارچی ها گرفتیم و امروز شاهدی بودیم که اینها را در فضای باز رها کردیم. له بلې خوا عام خلک د چاپیریال ساتنې ادارې د دغه کار ستاینه کوي او وایي چې چاپیریال پر مرغانو ښه ښکاري او باید دغه مرغان ونه نیول شي. بسیار کار خوبی است. دایی خودم شخصا دکاندار هستم، اما کار خوب آدم خوب است دیگه. از دای سنبلت تا الی آخر میزان همیشه کار جریان داره. اما 2 سال است که رئیس صاحب آمدن تشریف آوردن، همیشه کار من میگن. د بلخ ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې د شمیرو پر بنسټ په دغه ولایت کې 50 ډوله مرغان او وحشي ژوي پیژندل شوي دي چې د دغه وحشي ژوو او مرغانو ښکار منع اعلان شوی دی.